السلام علیکم قدرمن جنسوان یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په تېرې ویډیو کې چې دی مونږ ټایم اف کنسنټریشن پیدا کړ مونږ چې د کوم میتود باندې چې دی د یو سیند لپاره اعظمي مقدار د اوبو پیدا کوو نو په هغه کې یو ریکوایرډ ډیټا چې هغه د څلېرې ساعته رینفال ډیپ دی یعنې څلېرې ساعته باران چې کوم یو باران څلېرې ساعته ډیوریشن ولري د هغه ډیپ دی او هغه باران کوم چې دلته هغه ریټرن پیریود ته مونږ ګورو فریکونسي ته مونږ ګورو چې د څو کلونو لپاره تاسو غواړئ فرض مثال اوس مونږ د یو پول لپاره چې دی څېړنه ترسره کوو نو دې لپاره د 20 کلونو تر 50 کلونو پورې باید د فریکونسي ولري داسې باران چې دی مونږ راواخلو نو اوس چې دی مونږ د 50 کالو د باران لپاره چې کوم ډیپ لاسته راځي په یعنې په دغه هدف مو دا دی چې په دغه 50 کلونو کې هغه باران کوم چې واقع کېږي او اعظمي ډیپ ولري د څلېرې ساعتو هغه به مونږ راخلو دلته به چې دی په دغه میتود کې به یې وضع کوو یا راځو مونږ دغه ډیپ چې دی په کچېرې مونږ ځان سره چې دی د رنګیچونه ولرو خو د بده مرغه چې مونږ په افغانستان کې د رنګیچونه چې دی زیات وخت لپاره فعال یو مونږ چې د تېرو کلونو زیاتې ډیټاګانې نه لرو او هغه نو بهتره به زموږ لپاره دا وي چې مونږ تر څو د IDF کرب څخه استفاده وکړو چې IDF کرب چې دی څنګه تشکیلیږي د تشکیلیدلو په اړه چې دی اوس مونږ کار نه کوو ځکه هغه یو اوږده پروسه ده که ممکنه وه یو ویډیو به چې دی د IDF کرب په تشکیلولو باندې چې دی مونږ جوړه کړو اوس راځو مونږ دغه IDF کرب چې دی څنګه رامنځته شوی دی په دغه باندې لږ خبرې کوو IDF کرب چې کوم دی لکه د نوم نه چې واضح معلومیږي IDF یعنې انټنسټي ډیوریشن فریکونسي کرف د دغه درې فکټورونو څخه چې دی دغه کرف چې دی جوړ شوی دی چې دغه محور چې کوم دی دا د انټنسټي دی یا د اورښت د شدت دی چې په ملیمتر پر هاور باندې چې دی دغه اندازه کیږي او دا چې دی وړاندې کیږي او دغه محور چې کوم دی دا د باران دی چې څومره وخت باران شوی دی د هغه باران د ټایم دی چې په ملیمتر باندې ښودل شوی دی او دغه کوم ګرافونه چې موږ ګورو دغه به د فریکونسي دا د 10 کلونو فریکونسي درلودونکي اورښت ګراف دی او دا چې دی دا دویم نمبر کې دا د 20 کلونو دی او ورپسې دا چې کوم دی دغه اخري ګراف دا د 500 کلونو یعنې هغه باران چې فریکونسي 50 کلونو وي د هغه ګراف دی نو اوس د دغه ګراف څخه چې دی څنګه استفاده کیږي په دغه برخه کې چې دی مونږ کار کوو دلته راشم یا دغه دې نه به چې دی یو سنپ شاټ واخلم د کنټرول C او راځم هلته پین ته پین کې چې دی دا کنټرول وي اوس راځو صاحبانو مونږ ګورو چې اول د 50 کلونو لپاره چې دی مونږ غواړو چې د ډیپ یې څومره دی بیا د 20 کلونو لپاره او بیا د 10 کلونو لپاره د باران د فریکونسي هغه ډیپ معلومو ځان دپاره اوس راځم اول د 50 کلونو لپاره چې دی زه پیدا کوم چې څومره دی دا کومه چیرته وګورو دا په ملت باندې متخوذ دی او موږ په فورمول کې چې دی غوښتل شوی دی د 4 ساعت باران نو زه چې ایکوال 4 ضربې 80 دقیقې یو ساعت کېږي 1400 او 40 یعنې 1440 دقیقې چې دی دا 4 ساعته کېږي نو زه دلته راځم دغه د 1440 دقیقې چې دی په دغه ځای پورې راځي دا زر دی دغه چې دی دا 2000 برابرېږي او دې ځای کې چې دا 1440 دقیقې برابرېږي نو زه راځم اول د 50 کلونو لپاره چې دی دا پیدا کوم 50 کلونو لپاره که موږ وګورو دلته دا یو دا دوه او دا چې دی د 50 کلونو لپاره زموږ ګراف چې دی نن سبا د یو نه شروع شوی د صفر نه دی دا یو دا دوه
د 3 او د 4 او لږ څه د پاسه یعنی 4.1 ملي متر پر هاور چې دا زمونږ باران د 4.1 یا 4.15 ملي متر پر هاور باندې دا زمونږ د سلیری ساعت باران د 50 فریکونسي لپاره زه راځم دا اوس محاسبه کوم چې څومره راځي دلته لیکم چې لږ منظم ولیکو چې راځو لږ اکسل کې کار کو فریکونسي او انټنسټي چې دی لیکم انټنسټي ملي متر پر هاور باندې لیکم او پسې رینفال د سلیری ساعت رینفال چې دی پیدا کو اوس راځو موږ دا ورکی وځکه موږ یو 50 کلو لرو او بل چې دی د 10 کلونو لرو او بل چې دی د 10 کلونو لرو فریکونسي دلته ورته لومړی انټنسټي چې 50 کلونو لپاره زموږ 4.15 وه او په دویم قدم کې چې دی راځو ګورو چې د 10 کلونو لپاره چې دی زموږ فریکونسي څو راځي د 10 کلونو لپاره به زموږ دا 1 2 او دا 3 یعنی تقریبا پوره 3 چې دی زموږ د 10 کلونو لپاره فریکونسي راځي نو 3 ورته لیکم او د 10 کلونو لپاره چې د فریکونسي زموږ وګورو د 10 کلونو لپاره زموږ دا 1 د 2 او یعنی فکس یعنی چې د زموږ راځي راځو 2.5 اوس راځم سلیری ساعت رینفال پیدا کو اکوال د ضربي سلیریش دا 4.15 یا 4.1 چې زموږ 50 کلونو لپاره 98.4 چې راځي د 10 کلونو فریکونسي کچېرې موږ اخلو نو زموږ لپاره به چې رینفال د 2 راسي کچېرې موږ د 10 کلونو فریکونسي اخلو نو شپېته چې زموږ رینفال چې لاسته راځي په دې ترتیب سره چې موږ کولی شو چې انټنسټي د IDF کرف څخه واخلو ځکه IDF چې موږ لپاره هم د یو ښه انتخاب دی چې IDF کرف نه لرو او د هغې څخه خپل ځان لپاره IDF اخلو دا هم چې د لاسته راغی او اوس به راشو WMS ته خو WMS ته د تګ څخه د مخه چې د یو موضوع چې موږ پاتې شوي او په هغه وخت کې هغه د کرف نمبر موږ انتخاب خو موږ هغه هیومیډیټي د ساحې چې کوم هغه مونه څېړله ورکړي چې هغه نظر هیومیډیټي ته چې دی زموږ فرق کوي بیا که چیرې د 15 ورځو باران چې دی هغه ټاکلی مقدار یې د هغې څخه زیاتېږي بیا چې دی دویم نمبر ته مقصد اول نمبر ته او هغه دریم نمبر ته چې دی انتخابېږي چې بیا څنګه کنورټ کېږي په هغې باندې لږ کار کوو راځئ صاحبانو چې هغې ته لږ تم شو راځو صاحبانو دلته ګورو ښه دغه ACS کرف نمبر چې کوم دی په دې کې چې دی دغه AMC چې دی antecedent moisture content هغه پخوانی کوم کنټینټ چې د moisture دی یا رطوبت دی په ساحه کې دا وي پرده کوي index of watershed vacancy which is determined by total تاسو به د کار کوئ چې د رناف د 15 ورځو پیریود چې کوم یو سټورم دی کوم باران واقع شوی دی هغه تاسو وګورئ که چیرې لوست رناف پوتنشیال او که چیرې په دغه کې دا د پوتنشیل د رناف یعنې د رناف مقدار ورکړي چې دی کم soil dry injured for the cultivation ولې په دغه وخت کې چې دغه خاوره وچه وي نو دلته به انفلټریشن به زیات واقع شوی وي او رناف به چې دی کم وي چې دا به AMC1 یعنې په ماسټر کنټینټ دغه حالت کې چې AMC1 کې به چې دی دا قرار لري
کچيري ایوریج کنډیشن یعنی رطوبت چې د سی نارمل او هغه مقدار چې دلته موږ ته خودلې دی کبه دا کې به MC2 دی او کې MC3 دی اوس راځي دلته مقدار ګورو MC1 دا چې کوم دی هغه دی چې کله په ډورمنټ سیزن کې یعنی په وچ سیزن کې دی باران مقدار 14 ملي متر څخه لوړ وي کم باران هغه کم ګوره چې موږ راخصه دی چې وایي هغه د سلیری سات ډیپت چې موږ ډیسچارج پیدا کو په همدغه 15 ورځو کې چې دغه باران شامل وي د هغه 15 ورځو به تاسو پیریډ به ګورئ بیا به دغه قیمتونه ورکې تر څېړنې لاندې نیسئ داسې نه ده چې تاسو د یو نور 15 ورځو واخلئ اول ته چې د سلیري ساعتو هغه باران راخیستی کوم چې اعظمي شوی دی په بل وخت کې نه چې کومه مو راواخیسته د هماغه 15 ورځې مخکې باران به تاسو څېړئ ورسره نو اوس که چېرې وچ سیزن وي نو 14 ملي مترو څخه لوی دا باران ډېر چې دی زیاتو دا به MC1 کې راځي او یا که چېرې ګروت سیزن هغه سیزن چې 15 ورځې ورکې باران وشو نو دغه کې د 14 ملي مترو څخه چې کله د باران مقدار کم نو په دغه وخت کې دی ته چې د موږ MC1 کنډیشن کې چې دا راځي بیا دغه کنډیشن چې د څه لپاره پیدا کوو دا وروسته ورته ما دویم کنډیشن چې د 14 متر اتیش ملي متر پورې په وچ سیزن کې هغه چې کوم باران ورکې شوی دی وچ سیزن دی یعنی مرطوب دی او د 14 متر 3.5 پورې چې موږ هم دغه کوم اعظمي باران چې موږ داخلو نو د دوی په دغه دویم کنډیشن کې چې د شامل وي کوم ران کرف نمبر چې موږ پیدا کړ هغه اتومات ډول باندې مساوي دی د دویم کنډیشن سره هغه هغه نو موږ راخلو کنورټ کوو کوم کرف نمبر چې مخکې موږ په لاس راوړو که تاسو په یاد وي نو بیا ورته شو کما او دریم کنډیشن هغه دی چې په ډورمنټ سیزن کې چې د کوم یو سیزن په دې کې د 30 ملي متر څخه باران ورکې څنګه وي کوم واقع شوی د 30 څخه زیات واقع شوی او دغه ګرین سیزن کې چې د ګرین سیزن کې د 3.5 څخه لوی نو دغه په کنډیشن 3 کې راځي چې بیا موږ دغه کنورټ کوو څنګه چې موږ دغه حالت ګورو کچېرې 3.5 څخه لوی نو دا په دریم کنډیشن کې راځي چې دغه کنورټ کول به په دې فارمول باندې کیږي چې دریم کنډیشن ته موږ کله کرف نمبر انتقالو نو بیا دغه فارمول څخه استفاده کوو چې CN2 کوم چې مخکې لاس راوړی دی هغه ډایرکټلی توجه کوو تقسیم پر 0.3 او هغه کرف نمبر چې کوم مخکې لاس راوړی دی یعنی هغه د دویم سره مطابقت کوي کچېرې وچ سیزن دغه باران مقدار د 14 ملي متر څخه کوچنی او بیا په دغه فارمول کې موږ ورچو او ځان لپاره به هغه باران مقدار چې د هغه کرف نمبر به انتخابيږي لکه زه اوس راځم هغه تیر فایل ته ګورم چې موږ کرف نمبر الته 2.2 ته فکر کوم خو بیا به هم فایل کې وګورو چې تر څو دقیق وي او موږ ورکې اشتباه ونه کوو زه راځم هغه خلاصون سین 2.2 په دې کې نرسران د موږ یو پریکټیکل کار کوو کنه خو په دې کې موږ راځي یو اشتباه کړو که هغه موږ چې دقیق کرف نمبر چې ورته انتخاب کوو د څه اشتباه نه چې موږ پروسم کې اشتباه کړی چې دا شي خو فرض مثال په دې ځای کې چې د کنګلومرات ته کنګلومرات اینڈ سټون دی کنه نظر خصوصیات ته موږ ورته کرف نمبر سروي خور کړو خو دا کرف نمبر چې دا 8.50 راځي دی کرف نمبر چې موږ دا کرف نمبر ورته 8.50 کو نو دا چې د 9.8 شو ته چې موږ دا کرف نمبر رسیږي اوس راځم دا 9.8 شو د ځان سره اخلو او دلته موږ په دغه ځای کې دا به کنورټ کوو د کنورټ کولو څخه د مخه یو ځل موږ دا ګورو چې موږ د 15 ورځې باران مقدار چې په کوم ډول باندې دی آیا په کوم کنډیشن په اول دویم دریم کنډیشن کې راځي ښه په لومړي کې دلته چې د صفر د خو یو ورته لیکو ځکه دغه زموږ ټول چې دی یو راځي 15 ورځو کې دلته خاص باران نه دی شوی 2 4 او 15 راځم دغه دې کې اوس فارموله چې په کومه چې تر څو دغه 15 ورځې باران نن ته پته ولګي خالي کوم چې اف SUM سم دغه 15 ورځو باران قوس بند
ورته وایم که چیرې دا د 5 ورځو باران که چیرې دا کوچنی وي د 14 څخه نو دلته موږ 14 چې دی دغه لرو نو دا ماته څه وکړه دا په اول کنډیشن کې چې دی موږ ته وښه بیا نه اف که چیرې if kachiri end in some د 15 ورځو اورښت د مقدار ورته راغلی ما قوس بند دا لوی او مساوي وي د 14 څخه 14 او سیمیکولن 14 ورته وایم چې سم یعنې مجموعه د دغې 15 ورځو د قوس بند د کوچنی یا مساوي وي د 53 دلته چې موږ 53 لرو قوس بند کاما ورته دا ماته دویم کنډیشن کې او بیا کاما دریم یو قوس او بل قوس بند او انټر اوس دې موږ همدغه ډرایو کوو انجینر وګورو چې دغه موږ همداسې یو پریکټیکل په خاطر باندې د یو میاشتې رنګیج ډیټا موږ راخیستې ده موږ ګورو چې دغه کې زموږ دا کنډیشن چې دی کوم راځي ګوره تر دا ځای پورې چې دی بارانونه چې دی کم شوي تر دا ساحې پورې زموږ په اول کنډیشن کې راځي د دې څخه وروسته چې دی په دریم کنډیشن کې که چیرې انجینرانو خو وربلسي که چیرې هغه باران چې موږ دلته دغه رنګیج نه موږ ډیټا راواخیستله فرض مثال زموږ د دې ځای کې به زه ورته باران همدغه 15 به یې کوم ورته 15 فرض مثال موږ د 15 تاریخ د 2020 کال چې دی دا زموږ اعظمي باران شوی دی د 40 ساعتو لپاره چې دی زموږ د ډېر دومره دی دغه نور راواخیسته د دې څخه د مخه دغه 4 ورځې ورسره همدغه ورځ که چیرې د دغې مجموعه موږ ته 3 پوره کړله نو په دغه حالت کې دا زموږ دریم کنډیشن دی نو بیا به چې دی موږ راخلو دغه به دلته کنورټ کوو څنګه به کنورټ کوو دلته به زه داسې لیکم چې ایکوال صحیح ده سی انټو دلته به چې دی زه قوس شروع سی انټو چې دی موږ پیدا کړو چې هغه زموږ 9.8 راغی که نه قوس بند دا تقسیمونه ده په قوس شروع 0.0 فرض مثال دریم کنډیشن کې زموږ دلته راغی موږ اعظمي 15 ولرو نو دلته 0.4 جمع 0.00 1500 او 3 ضربې اما کوم چې په دویم کنډیشن کې کوم لاس راوړی دی چې هغه 9.8 او دا قوس بند شپاړس یعنې دا هلته 0 رانه پاتې که نه 0.0 نو زموږ دغه په دغه وخت کې چې کله د 15 مخکینیو ورځو باران چې دی د هغې مقدار 3.5 نه لوړېږي او موږ د شپږمه ورځ چې دی اعظمي لرو نو په دغه وخت کې به چې دی زموږ MC3 کې به شي زموږ به کرف نمبر 4 ته ورسېږي په داسې حال کې چې هلته زموږ کرف نمبر څو ته رسېدی هغه کرف نمبر زموږ 9 دی فرض مثال موږ چې دی داسې یو مقدار راواخیسته چې هغه کې زموږ د 15 ورځو باران مجموعه چې دی د همدې 15 ورځې سره د دې په شمول باندې هغه چې دی موږ ته شپږ مقدار پوره نه کړ نو بیا به موږ د ذکر او ته موږ به لومړي کنډیشن ته ځو بیا به دلته لیکو چې equal and قوس شروع 9.8 قوس بند تقسیم قوس شروع کوم او
او بخیر ډېر سبانو چې دغه کې مې دا مې هغه پورته فارموله را کافي کړې ده او بیا مې ورکې ایډیټ نه دی کړی په دای کې به زه ایډیټ کوم تر څو چې دغه اول ته کنورټ کېږي نو 2.201 او دغه علامه چې دا به منفي شي او دلته به راشي 0.0 0.018 نو په دغه ډول چې اول ته اړو نو موږ به فارموله یعنې زه اوس لیکم چې ایکوال قوس شروع 9.8 قوس بند تقسیم قوس شروع 2.201 علامه منفی 0.0 او ضربی 9.8 نو 50 ته راورسېږي هغه مخکنی خبره لکه څنګه چې تحلیل کړله که چیرې سیزن وچې ساحه چې دی وچې وي نو دلته به انفلټریشن به زیات رامنځته کېږي نو بیا ډېر تفاوت کوي نرسرانو چې دغه ته مو فکر وي چې دا کنډیشن باید وڅېړئ خو موږ دا چون د ایډیټ څخه انټنسټي اخیستې ده نو اوس موږ ته معلومات نه کېږي نو موږ مجبور یو چې هماغه AMC2 هغه ایوریج چې دی ځان سره واخلو په هماغه باندې خپل محاسبات مخې ته یوسو نو دغه یو څه خبر وي چې دغه د کنټینټ په برخه کې وي اوس راځو موږ مقدار چې پیدا کوو د WMS پر ګرام په واسطه باندې کچېرې چا سره WMS پر ګرام نه وي نو بیا د ایکسل پروګرام په واسطه هم موږ کولی شو ساده په کلکولیټر باندې خپل محاسبات هم کولی شو خو اوس راځو موږ چې د WMS پروګرام باندې کوو بیا به په WMS باندې مشکل اثر ته ورسوو په نورو په برخو کې چې بیا په نور ویډیوګانو کې موږ په ایکسل کې یا په کلکولیټر باندې چې دی هم دغه اعظمي ډسچارج چې دی پیدا کړو اوس راځم WMS پروګرام ته WMS کې چې دی تر دې پورې مو کار کړی اوس راځم سب بیسین چې دی زه دلته اډ کوم دې ته سب بیسین 1 نوم ورکوم بل چې دی موږ دپاره آوټلیټ چې دی دلته ورته آوټلیټ معرفي کوم دې ته به چې دی نوم ورته ورکړم چې آوټلیټ ورته معرفي کو او بل راځو موږ ریور ورته دا کو چې دا مهمه نه ده که دلته باندې تاسو ولګوئ او که ونه لګوئ دا کوم مسله نشته کېدای شي دا یې ځینې واخلئ دې ځینې هلته واخلئ خو دا بیا خپله ځان ته برابروي او موږ پروسس دې باندې کوو اوس راځم اول سب بیسین ته سب بیسین کې چې دی موږ هلته ورته ریچ ورته معرفي کوو ځکه موږ غواړو چې دې سره کنیکټ شي بیا په بله پروسه کې دغه ریور چې دی د آوټلیټ سره کنیکټ کوو نو موږ 256 کیلومتر مربع چې دی موږ ایریا لرله او ACS کرف نمبر دی او دا ورته ACS یونټ معرفي کوم او ریسیژن ورته چې موږ نه لرو په دغه ساحه کې چې دی اورښت راځم لاس میتود دلته انیشیل ابسټرکشن میلیمتر تاسو وګورئ که تاسو زاویات لرئ خو ورته معرفي کوئ او که اوس هغه نه لرئ نو ورته بیخي مو معرفي کوئ لکه زه اوس راځم په هماغه ایډیټ نه موږ اخیستې هماغه نارمل یا دویم کنډیشن ورته زه معرفي کوم چې هلته موږ 9.8 زمونږ کرف نمبر ټرانسفر چې دی اوس دلته لک ټایم چې دی موږ نه غواړي لک ټایم موږ محاسبه کړی په تېرو ویډیو کې چې زمونږ لک ټایم راځو هغه لک ټایم ګورو چې زمونږ لک ټایم څومره ټایم اف کنسنټریشن ته راځم ټایم اف کنسنټریشن په منټ شو بیسین لک ټایم دی ایوریج لک ټایم چې دی زمونږ دغه ورته لکه چې ایوریج لک ټایم زمونږ 180 منټه دی راځم دلته ورته معرفي کوم 180 منټه دی اوس دې پسې راځو ریسیژن ته راځو ریسیژن کې ورته چې دی ډاون سټریم ورته آوټلیټ معرفي کوم لک چې دی دلته ورته چې دی مسکن ورته چې دی دا معرفي کوم ورته موږ نه لرم او په دې کې انټرفلو دی
دا ضریب دی د کا ضریب دی دا ورته یو او ماسکینډم ایکس دی دا ورته 0.2 که چیرې تاسو په دې میتود باندې ځئ نو دا ضریبونه به ورته محاسبه کوئ او که غواړئ چې نه زه په دې میتود باندې ځم کینډ میتود باندې نو بیا به هلته راځئ ورته لنګ به ورته معرفي کوئ چې څومره لنګ دی فرض مثال په متر باندې زمونږ چې 340 کیلومتره او 900 متره که نه سلوپ به ورته معرفي کوئ چې زمونږ سلوپ 0.08 زمونږ سلوپ مانینګ رفنس به ورته چې د معرفي کوئ د ورته 0.028 چې د مانینګ رفرنس ورکوم ورته دلته چې د انډکس فلو چې دا به ورته معرفي کوئ چینل چې کومه سي چینل د باټم کومه سي د سیټ سلوپ کومه سي د دا ټول ورته بیا تاسو معرفي کوئ خو اوس راځم زه په همدغې ماسکینګ په میتود باندې ځم دا ورته یو یم او دا به ورته 0.2 معرفي کړو او دا به صف کوم اوس راځم اوټلیټ ته اوټلیټ کې چې موږ بس ډاون سټریم لرو صحیح ده نو د دې څخه وروسته راځم کمپوننټ ته کمپوننټ کې میترولوژي ورته چې دی اډ کوم میترولوژي کې چې دی راځم میترولوژي ته میترولوژي کې په متر باندې سپیسیفیک یونټ هایدروګراف دی بس همدغه میتود ورته صحیح دی جو دلته راځم میترولوژي کې سپیسیفیک دا چې دی ورته سټنډرډ دی چې دی فریکونسي سټورم به ورته او دلته به راشم ټایپ 2 که تاسو انسانانو د رنګیج ډیټا ولرئ نو بیا دغه ډېر ښه میتود دی همدغه فریکونسي سټورم میتود چې بیا په دې باندې راشئ دلته به د 15 ساعتو ډیپ اکمیولینټ ورته معرفي کوي د 5 دی 15 دی د 1 ساعت دی په ترتیب سره همداسې د 12 ساعتو د یوې ورځې نه 4 ساعتو هغه ډیپ بچې ورته معرفي کوي نو دا یو ډېر ښه میتود دی چې موږ ته دقیق قیمت راکوي خو که چیرې موږ ونه لرو لکه موږ اوس د آی ډي اف نه استفاده وکړله نو اوس موږ نشو کولی چې دغه میتود باندې کار وکړو نو مجبور یو چې موږ داسې یو میتود ورته انتخاب کړو چې تر څو په هغه کې موږ ورته ډایرکټ همدغه رڼا کم ډیپ چې موږ لرو دا ورته ورکړو ښه راځو مثالونه دلته سټورم ورته انتخابوو دلته راځم ټایپ 2 دلته ورته موږ هغه ډیپ معرفي کړو چې څومره ډیپ لپاره موږ غواړو چې دغه ترسره کړو زه ورته وایم چېرې مخکې خو موږ دغه لاسته راوړو نو زه راځم د 20 کلونو پیریډ نو فریکونسي لپاره به چې د موږ اوس محاسبه ترسره کړو نو د 20 کلونو کې چې موږ 2 ملي متر لرو راځم دلته 2 ملي متر او دا چې د صف کوي سیو بل راځم کنټرول سپیسیفیکیشن په اډ کو ورته کنټرول په کنټرول کې چې د ورسره د دې میتود په ډول باندې دی چې موږ هغه کوم ټایم چې لرو ځان سره هغه ټایم لږ ټایم چې موږ کله محاسبه کوو هغه لږ ټایم هغه لږ ټایم راخلو نه 20% د هغې وضع کوو چې لیکمه چې 0.9 وي موږ لږ ټایم 150 منټه یعنې 350 راځي 1 هاور راځي نو دلته زه ورته چې د 1 ساعت چې د معرفي کوم ورته 1 ساعت او په دې ځای کې چې د 0 ښه دغه تاریخونه دي کې ورته وایم چې 0 د جنوري او 2000 او کنټرول سی چې همدغه طرف پریس کړو کنټرول وی
او صرف ورته دغه ورته دریم تاریخ کوم او دا ورته 00 او 00 دا ورته چې 0 کو سٹارټ ټایم ورته او دا چې د سب کنټرول چې دی وو په دې څخه وروسته چې د مرسلانو موږ دا پروسیسر ته ورسېولې راځو موږ دا کریټ سیمولیشن کوو یا سیمولیشن خپل اجرا کوو راځم سیمولیشن او رن کوو یا رن اوس راځم کمپوننټ ته د دې کې رن او run 1 دلته وایي چې methodology model is not set up work with BSIN دلته چې تاسو methodology کې چې د مشکل لرئ methodology use specific storing area type 2 دلته خو مثلا نشته خو رن کو یا بیا میترولوژي کې ستاسو مشکل دی راځم دلته او پیریود دا ورته دوه کو اوس به وګورو چې څه وایي simulation time and travel time دا وایي چې 1 ساعت تاسو travel time ورته ورکړی دی چې کله تاسو 1 ساعت travel time ورته ورکړو نو بیا تاسو نشئ کولی چې په هماغه یو ورځ ورته دلته معرفي کړئ نو دلته دا چې دریم تاریخ صحیح دی او میترولوژي کې چې د set as default metric دا صحیح دی او دا ورته نن کومه ټایپ 2 او صف څخه وروسته راځم کمپوننټ ته رن ته او دا چې دی رن کوم یا میترولوژي انسانانو په سیستم کې لږ مشکل دی زموږ نننۍ ویډیو به په همدې ځای باندې سټاپ کړو ځکه موږ ستړي شو روژن ده او تر بلې ویډیو پورې چې دی ما ته راکړئ اجازه تاسو کولی شئ که کوم سوال پوښتنه ولرئ نو موږ سره په دغه ادرسونو باندې اړیکه نیولی شئ چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک او شیر کړئ نور ملګرو سره هم دا ویډیوګانې شریکې کړئ کور مو ودان